د ایران تقریبا نړیوال سیاست د سوریې له فتح سره د زوال طرف ته روان ده. نور به په نړۍ کې داسې څه ونه شي چې هغه د تشویش وړ وي. اقتصادي جګړه روانه ده. د هندوستان ته د ټرمپ خبرې د هغه له غوږ تېرولو، د 100% مالیې او د راکړه ورکړې په اړه باندې دا هغه څه دي چې امریکا په اقتصادي ډګر کې له بد حالت سره مخ ده. د ټول نړۍ هیوادونو باندې د امریکا مرستې درول دا په دې دلالت کوي چې امریکا نور یو پلار نه ده. په مؤسساتو په ناټو باندې د امریکا اقتصادي بندیزونه یا د پیسو درول دا په دې معنا دي چې امریکا نور د زوال لوري ته ده. ځینې جاهله خلک وایي چې نه هلته یوازې ایلن ماسک 300 اربه ډالر لري. وروره 300 اربه ډالر چې دي راسه زه د فارم غواګانې درته حساب کوم 200 اربه ډالر کېږي. دا خبرې نه دي. نړیوال خپل هغه خپل امریکا خپل حیثیت له لاسه ورکړه. په ملل متحد کې د امریکا 80% مصارف هغه کم شوي دي، کېدای 20% ته راسي. نو دا ټول هغه څه دي چې امریکا د زبرځواکي د پای ته رسېدو په معنا باندې ده. نو ښه خبرونه دي. د اوکراین جګړه واقعا د نړۍ په ټول اقتصاد باندې بد تاثرات کړي وو. او اوکراین که جګړه پای ته ورسیږي نو نه تنها دا چې د ټولې نړۍ د امنیت دپاره یو ښه شګوم ده، ځکه ډېرې پیسې په جګړو مصرفېږي، او د اروپا دپاره د افغانستان دپاره ښې پایلې لري. نو اوس به له دې وروسته جګړه که شروع کېږي د لرې واټن ویشتونکو مزایلو به وي چې موږ هم په دې باندې کار شروع کړی ده. دا اوس فدا ورور تقریبا لګیا ده. څو زره کیلومتره ولي فدا صاحب د ګلداد خیلو د هغه تقریبا 180 خو ده جنرال صاحب محترمه. هو دا خبرې دي. جنرال صاحب محترمه امریکا خو غالبا ګمان کوم پرون یوکرین ته ویلیم د کوم پیسې ما درکړې دي دغه به 2 چنده ماته راکوي. نو ته به وګوره چې امریکا به یو وخت وایي چې خلکو چنده واچوئ خدای مو بخښه. لا صاحب ټولې لرې خواته خبر زه ورته ویل دي یوکرین ته چې ما نه پوهېږم 400 میلیارده ډالر خو لکه څومره ورته وایي چې زه ډبل درنه غواړم 800 میلیارده نه غواړم. او جنرال صاحب تر دوی نه انګریزانو اوس چېرته اشغال هم کړی ده، تر دوی نه ډېر ګټور ثابت شوي دي. بس په انډیا کې انګریزانو خپله امپراتوري و انګلستان ګوره د ریل پټلۍ چې دوی په پاکستان کې کومې جوړې کړي دي، په انډیا کې کومې جوړې کړي دي، له هغه نه وروسته 1 کیلومتر هم نه وای نه ده جوړ شوی، ټول هم د هغو پاته. دا د انګریزانو د اشغال او د امریکایي اشغال ترمنځ توپیر ده فدا وروره. بالکل انګریزانو بس کومې سیمې اشغالولې هغه په دې نیت باندې نه کولې چې زه به دا سیمې بیرته پرېږدم، هغه یې خپله مستعمره بلله. بالکل نو د امریکا او د هغه روسانو د هغه د اشغال ترمنځ فرق ده. روسانو هم تقریبا دغه فکر درلوده په افغانستان کې ماتې وخوړله. روسان چې کوم هیوادونه اشغال کړي وو په اسیا کې تقریبا 22-23 هیوادونه وو، هغه یې ډېر ښه جوړ کړي دي. روسان دا فکر نه کوي چې دا به موږ پرېږدو. په افغانستان کې هم باوجود دې جګړه ورسره روانه وه، روسانو ډېر پاخه کارونه کړي وو. پاخه تعمیرونه جوړول، هوایي ډګرونو رنوې کانکریټول او قیرې اچوه. خپل به د فوج دپاره به دا په دې معنا چې روسان نه تلل. امریکایانو خو چې راغلي دي همدغه کانټینرونه دي او دغه د لرګیو کوټې دي، بس په دې نیت نه و راغلي چې موږ په افغانستان کې پاتې کېږو. داسې اشرف غني بیچاره سادهګۍ ونه پوهېده بېله خبره. نو انګریزان هم دغسې یو فکر درلود. هغوی چې کومې سیمې اشغالولې هغه په دې معنا نه و چې دوی به له نړۍ نه وځي. استرالیا د انګریزانو مستعمره وه. نو یوازینی افغانستان و چې د انګریزانو داړې ور ویستلې او موږ نه. هو بس دوی له ماتې سره مخ شول. او جنرال صاحب محترم د پاکستان به د قرض په باره کې هر وار یو کوشش کوي او هغه به یې کول، څه فکر کوي دا به د قرض خلاصولو لپاره کومه لار ولري؟ دا د انګریزانو مشر سوی دا هم د او اورم اوس ما واسې شو. وګوره که داسې نری مرۍ څوکي راجیګ که
سمه ده جنرال صاحب زه ورته پیدا کومه دا یا ورور وای پاکستان قرض به څنګه خلاصوي وروره موږ خو څه د بانک رئیس نه یم د پاکستان قرض د خلاصۍ ترکیې ولسمشر راغلی آصف علي زرداري خپله لور ورته رالېږلی او ډریوري ورته کوله او وزیر اعظم یې چې و هغه خپله ورېره ورته راوستې وه کجاوه نو اګراج کې چې ګیر سوی وه هغه څه خبرې بیا وروسته هغه څه ورته ویلي اردوګان څه ورته ویلي وو نه ولا اردوغان ورته ویلي زه راغلی یم هغه ټمبه مې په پلاستیک کې راته واچوی هغه ځان سره وړم جنرال صاحب د پاکستان اټم به مې کوم کې د ده اټم به مې کوم د پاکستان مریم نواز خو د سبا بیا په فاریو کې وګرځوله چې نازل ټول څوک وګورم چې پیدا کړو د اخري نه پر پیدا کړو په سره ولګو څوک به راپورته د موږ د افغانستان غلامان چې وو دا تقریبا دوی نه ډېر غیرتي وو خپلې ښځې نه وروستلې بوش ته او ټرمپ ته او بل ته دوی بیا په دغه حساب کې ډېر ذلیلې دي جنرال صاحب دوی هره کمې بس سپی دي هم ژوندی دي هم بې غیرته دي هم ژوندی دي هم هغه حساب دی دوی زه دلته یو دانه یو ریکویسټ اچولی و زه را پیدا کړم ماسک کې دې آپشن د پسې واچول ته که چېرته موږ ونیسو قرض به یې موږ خلاص کړو که نه موږ قرض څه کوو موږ خالي خپله خاوره تېر نیسو چې دوی په قرضداري کې دوی ورکوو دوی پوه شه خپل کار کې پوه شه موږ کړي قرضداري به یې موږ خلاصوو څاډه خو نه ده چې اډه مو نیولې ده دا ملګری راغلی دغه کې راځي که نه کمروال صاحب سره پورته کوم کمروال صاحب ته چیرې ورک یې بیخي نه درک یې کمروال صاحب دې جنرال صاحب پټ پټ ګرځي السلام علیکم څه جوړي وعلیکم السلام شکر د الحمدلله شپېدا ته څنګه یې شکر ده کمروال صاحب محترم ستړی مه شې خیر اوسه څنګه یې طبیعتونه څنګه د شپې ورځې ښه تېرېږي موبیل ته بچیان دې ښه دي خپله ښه انشاءالله والا شکر د پاچا صاحب محترم دغه زه خو تقریبا داسې وایي د کرکټ ډېر شوقي یم بیا د افغانستان د ټیم دغه رحیم صدیقي ته به ننواتې وکړو عذر به ورته وکړي چې بېرته راسي په خدای ما ورسره ستړی مه شي که هغه پاچا صاحب 15 غواګانې مې مړې سولې او اوس هم راس په بوکه روان ده که نه داسې نه ده چې اوس مې نن دا اوس مې لږ مخکې مې دومره توبې وویستې ما یا پروردګار زه نه پوهېدم ما ته عفه وکړه نور په ژوند ولاکه نوم واخلمه پوه شوې نه د پرون تللی یا ته پاکستان تللی دی او کلداره کاشکې بیا په هغوی بد اثر وکړي بیا خیر د عذر به ورته وکړو د پاکستان د ټیم ملاتړ دې وکړي موږ له دې ملاتړه تېر یو پوه شوې خدای ته پاکستان کې دی پاکستان ته تللی او تللی ده رسېدلی تاسو په دې بیرغ باندې ښه طالبان ملامتوي والله دا مقصر رحیم صدیقي ده د به هر وخت په دې ولې دا بیرغ لګولی د ابد دپاره هغه د کار ور خلاص که پوه الله دې رحم وکړي نور څنګه حال دی او په دې لوګو موبایل ده جنرال صاحب د په هغه باندې ډایرکټ هغه کمنټو کې ټولو خلکو ورته لیکلي وو غریب یې په عذاب کړی وی خدای ومنه قرآن ومنه ما خپله لونګۍ د رحیم صدیقي په سر کړله پوه شوې داسې 2 ساعته بعد لیف کې کته کېدلم دا شملې د ما په غاړه کې بنده سوه نږدې وروره ګوله جای په جای سوی وه افغانان په منځ کې د خدای پاک مه دغه کوله چې بڼې دې وباسي
کاموال صاحب بیچاره ګرم هم نه د ترکیې ته ولاړ هلته اور ولګېدو پاکستان ته افغانستان ته چې راغی هلته ځمکه وشړېده د ټیمو شټاک اور اخیستی د 1500 میلیونه ډالر تاوان یې کړی ده. اوس پکې موږ ته لږ شی پرېږدي چې موږ اوس پکې ځان ته شی پیدا کړو ولې کې کاموال صاحب ته خو یې په ټیمو باندې سخت په عذاب کړی لکه سې نه ولا چې پیدا د خو ټیمو دغه دا یقینو که دومره مصروفه یم دا اوس مېلمانه مې چې د پرېښوده اوسګان ټیمو ته خو زه پوره کمپین کوم ما ته یې دغه راکړې ایمیل یې رالېږلی هغه یو رقم ته ممبرشپ یې لکه هغه تا ته کمیشن زیات درکړي هغه ایمیل راته راغلی کېدای شي لندن په سطح باندې د منیجري ما ته راکړي نو هغې ته پوره کمپین چلومه ده خیر پاچا صاحب محترم د ټیمو دپاره ما په خپله د رجسټریشن هغه پروسس شروع کړی ده مخکې روان یم چې کله دغه ممبرشپ ما ته راکړي نو ځکه زه په یوټیوب کې ډېر فالوور لرم زه 4 لکه فالوور په یو چینل کې لرم 3 لکه 90 زره بل کې لرم او 2 لکه 3 چینل دي ما تقریبا میلیون نه باره ده نو په یوټیوب کې بیا ټیمو ډېرې قوي پیسې ورکوي هغه ته یعنې که ته کمپاینو کې کوو نه کې هغه لینک له یوټیوب سره کله ټاچ سي نو $600 د میاشت درکوي چې بیخي یې څه مونه کې د همدغسې د ټیک ټاک برخه کې او د ټویټر برخه کې نو کار مې له دوبۍ نه روان کړی نو چې کله دا شی وسي بیا خپله زه اعلانات کوم نور نه دا $15,000 خو چاوړي نه دي پیدا وروره د ورځې نه پیسې ډېرې ورکوي مومن صاحب پیسې ډېرې ورکوي ښه ده دا ډېرې نه ښې رحیم صدیقي له دې ټیمو نه باسو دا 2 ورځې کې ماله 283 پونډ راغلي تقریبا $300 کې 200 ورځې هغه نور خو څه کې چې مخکې راته دی چې راغلی دا 2 ورځو دغه دی د 2 ورځو هغه بیلنس دی ولا ما هم دا فکر کوم چې پاچا کمال صاحب ته دومره خبرې کېږي او دی لګیا ده نو خامخا به ته بند څه ګټه یې پکې دومره کمه ګټه باندې خو دومره خبرې ځان ته بلې پیدا وروره که پاچا صاحب کاموال ټیمو ته راسي که فارم جوړ کړي که د روسیې ولسمشر سي هر شی سي چې خلکو خبرو نه به نه خلاصېږي یو نه چې پیدا محمد موبیل صاحب ولیدلی ډېر ښایسته خبرې کوي دیني خبرې کړي هغې پسې هغې ته یې کنځلې خلکو کړي هغې هېڅ دغه نه کوي نوی راوتی ډېر دغه شوی دی وایرل شوی دی ډېر ښایسته بلالو هغې ته کنځلې لیکي تا خو دی هغه او دا کوم خلک چې دغه دي چې پیدا دا خلک د پیژنم د دې خلکو نه به زموږ ځوانان شي لکه نو ان شاء الله دې لپاره د پوره کمپین کوم او تا ته مې ما چې ته سعودي عرب سیم کارت دی وي د خارج سیم کارت دی وي داسې خب د مزدوري پکې جوړېږي و دا کاروبار دی او دا نور خلک نه کوي دا ټیمو خو اوس موږ ته راغی دا پاکستانیانو په دې کې کار ونه کړو چینایانو انډینو انګریزانو جرمنیانو ټولو پکې ښه پیسې وګټلې اوس رحیم صدیقي سره چا ورانه جوړه خو رحیم صدیقي پکې دومره مال پیدا کړو چې په شپږو میاشتو کې چې په 10-12 کالو کې په نیوزیلینډ کې نه وګټلې نو په دې لپاره پوره رحیم صدیقي دومره پیسې وګټلې مکمله ځام یې بدله کړه د غویي وایي د هغه غاښونه اچولي دي د فولادو هغه د ډېر نه جنرال صاحب ډېر ښه پوهېږي په دغه هغه باندې سیسټم باندې څوک رحیم صدیقي به د آنلاین بزنسو باندې نږدې مې له 2 چات نه کاته اچولی مګر جنرال صاحب دا تا لونګي ورپ سر کړی د ولا لغه ورځې رئیس تا ته ډېر اندېښنې وړی یم ډېر سوچ وړی یم بس همیش صورت یاسین وایم توبې باسم خدای ته په سجده یم چې الله ته مې معاف کړه دا 15 غواګانې قرباني مې باسته دې نه زیات واس نه لرم جنرال صاحب چې وطن ته راغلی و ما هغه لونګینو روان و دا څرنګه د هغه خوا ته ورسېدلو دغه جلبات چې ورکته کېږي وایي دغه ورځ زه مو روان وم خدای پاچا صاحب که به څوک دروغ وایي مسلمان به نه ایږدي ما یې پار غار وښویده دومره قوي غار را وښویده چې نیم افغانستان یې ولړزوه بیا دای په بلې لارې راته ما ورته ټلیفون وکړ مال د الله روی وکړه زلزله نه شي بېرته تاوسه بیا هم بېرته ولېږه پاکستان ته پاکستان کې ډالر په 180 رحیم صدیقي چې لاړو 400 ته ورسېده او دا د جنرال صاحب چې دل راتګ نه وروسته امارت سقوط نه وکړو ټول عمر ولاکه سقوط وکړي رحیم صدیقي په دوبۍ کې هغه جوړ کړی و هوټل د ریسټ دپاره د هغه دپاره چې دا خلک پکې شپې کوي هوټل ورته یو رستورانت یو هوټل
هغه کورونا ولګېدله وروره د ټولې دنیا هوټلونه بند شو. خدای دې تاسو حساب درکړي. دغه حاجي صاحب دا موضوع څه ده؟ دا د په دې هغه کې پاچا صاحب هوټل یې جوړ کړی ده، هغه کې دی ورسره شریک د هغه بیچارهګانو باندې مې زړه بدېږي. 15 لکه درهم یې ولګېده په اپریل کې بند د ما تېلې پاتې شه زه 10 ورځې مې زیاتې تېرې کړلې وروره. مال یاره چې رحیم صدیقي م نه یې ډیته کړی په خدای که تاسو دا هوټل افتتاح که دا د ما میاشت په کابل کې سو هوټل ټول کارونه خلاص دي، یوازې د لوحې په یو انسا کې فرق ده. وایي دا ولې داسې ده؟ اوس هوټل پروت ده د ورځې 15,000 درهم د هغه بیچارهګانو مصرف ده. مال صدیقي مړ کوي چې دا کار هم خلاص شي. هغه چې شاید لوګو کې د ده عکس لګولی خدای پیدا وروره لوګو کې د رحیم صدیقي عکس لګولی، هغه لوګو ما پې لرې کړله. مال رحمه شیرزاد صاحب په خدای کې نو که چې دا چې پیدا چې به دا ماشومتوب څومره ورانو د شرارتي دی که نه یاره دا نه دی. اوف 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 زه درته خبره کوم جنرال صاحب ستړی مه شي، جنرال صاحب ستړی مه شي، پیدا صاحب تاسو پاچا صاحب تاسو هم ستړي مه شئ. ګورئ دا پیدا صاحب سره د ما ډېر شخصي مسایل دي. ګوره موږ دی اوس دلته خو د اسلام او دلته دی چې دی پول سیکولر شوی دی. جنرال صاحب دا ښه ده، اوس دوی هم ټاپې شروع کړلی. شکر دا ټاپې زمونږ په دوی واخیستې، په دې خوشحاله یو، دا خوشحاله یو، دا ټاپې تاسو در واخلئ. دا د اوس یو ملګري ولیکل ترکیې کې چې کوم ډاکټر دته غاښونه ایښي هغه بیچاره نن وفات شو. جنرال صاحب رحیم صدیقي د سبا په پاریو کې وګرځاو خو میسج ورته بلجیم ته چې راغلی و ښه جنرال صاحب بلجیم ته چې راغلی و چا کره چې شپه کړې د هغه هلک 3 ورځ د موټر ټکر وکړی پښه یې غوڅه شوه. دا مسایل خو شته. دا خپل خوږیانوال دی ته خدای چې ده ته وګورځئ داسې غیبت کوي. پاکستان سره جنګ مه کوئ ښه، صرف رحیم صدیقي ورته سپورټ کوي ورویې لګئ بس. پاکستان سقوط ده په والله ټمبم دی ټمبم. جنرال صاحب له ده سره خو په ټیمو کې شریک د ځای د پاچا کموال صاحب خو ځکه داسې ملاتړ کوي دا د ټیمو شریک. نه ما ته خو پیدا را رسولې زما څه کار دی، ما ته رحیم صدیقي جوانې په $100 ما ګټلي د ده په وجه وای ښه پیدا صاحب لاړې پاچا کموال صاحب لاړې غرق شوې، هغه خپله بچي وبایلې لاړې. پاچا صاحب محترم کور کې وصیت ماسیات وکړه ښه او بل موټر سې وکړه. دا تیمو خو ما هم را ډاونلوډ کړی و که نه چې ما بیرته لرې کې خو ما وې بس څه طریقه ورته کوي ما یو رکسته کوي دې ګټه حرامه ده وروره چې یو شپږو ورځې سر په سر لیفونه را باندې جوړ کړي و که نه وې چې تا ولې لرې کړی دی. خو باچا صاحب زنده باد ګټه دې پکې وکړه خو په ځان خیال کوه. نه رحمه شیرزاد صاحب ما ته خو ایمیل به زه تا ته در ولېږم ښه ما ته ایمیل راغلی دی ترقي مې پکې شوې ده اوس پوره کمپین ورته کومه دغه ته ډېر شیونه پکې خراب هم دي کې شو ډېر شیونه پکې ډېر ارزانه یو ډېر ښه دي نو کمیشن هم ما ته د تیار څه دی پوره د ټیمو دغه کومه دی دا خبره شي دغه د بل څوک راغی امیر المؤمنین د سعودي عرب سعودي عرب هغه راغی خادم الحرمین شرفین راغی دا هم ګوره وړه پیتوه نه لګي غټه لګي څال د اروپا شیخ الحدیثانو شیرزاد پیدې زه نه یم ایمواره پیتوه ورکړې وه په خیرونه د مکې امامه افغانستان هغه چې د اقتصادي مرستیالو که کوم مرستیالو یې دغه دی ورته چېرته شیب شاهینه ته خو غیبې بیخي سړي حاجي شاهین هم ټیمو را ډاونلوډ کړي د هغه یو څو شپې مصروفه ده په ټیمو کې کېدای شي کاروبار ټیمو کې زه مصروف یم مال کېدای شي ما ته هم $1,000 پکې راشي $1,000 چې دی خدای خو $1,000 خالي نسوار دی نه کموال صاحب رښتیا روپۍ ثبت کړي خو خدای یې کینو که چې خدای خو ته ما ته په کیمره زنګ راووه په کیمره ښه په کیمره زنګ راووه چې دې ته ورته وښیم دلته خلکو ته لرم زه به د ټیمو ته احتیاج یم ته ما ته په کیمره زنګ راووه په واتساپ کې دې تا ته بیا ښیم دا صاحب دې ما ته 380 یورو هماغه چې بندي کړي دي هماغه 380 یورو دي بله ورځ ته نې وباسم رښتیا هم ته نې وباسم
نو دا څنګه ورکوي زه دې ته حیرانه یم ګوره اجي ته پیدا ده تا نه پوښتنه کوم دا موبین صاحب دکان ایستلی که نه دکان لکه پیزا شاپ ایستلی په دوبۍ کې یا په لندن کې نو دا پیزا شاپ چې تو باسې خو دې دپاره به لیفلټ چاپ کړې که نه منیو به چاپ کړې که نه پیسې روغې دي پاچا کمال صاحب سوال دا پیدا کېږي پیسې روغې دي صحیح راځي روغې پیسې دي اور ټیکس کا نه کټ کېږي ما نه ټیکس کټ کېږي محصول نه کټ کېږي دا رانه ټیکس دي ښه صحیح کاروبار دی که نه وسړیه دا امازان څه شی دی امازان څه شی دی خو امازان د امریکایانو کمپنۍ ده ټیمو د چین ده یو شی دی دواړه پیسې حلالې بیا خو خپل کار دی بیا خو څوک داسې حلالې دي چې خدای رسېدی چې د طالبانو هم حلالې پیسې دي ده ابراهیم صدیقي چې ترکیې ته لاړ په لار باندې 14 افغانان شهیدان شول او 3.5 زره پاچا کمال صاحب ملاتړ کوي یو څه مو خو نه پسې غږېږو نه د جنرال صاحب ملګری دی د امام ملګری دی د شاهین موږ ټولو ملګری دی خو کمنټو کې ته وګوره ټول د ده صحنې ساده چیرې تللی سفر یې کړی او تباهي یې رسولې ده بس هغه خلک کمنټو کې لیکي نه دا ټیمو چې نه وم رحیم صدیقي چا په قلاره پرېښې اقرب نه خیر به باچا صاحب ان شاء الله تعالی چوکیدار به درنه جوړ کړي دا بچای نوم ټیمو کې رحیم صدیقي نو ټیمو خدای پاک ساتلی و اوس دا د پاچای نوم به که خیری که د خدای خوښه وکنه چوکیدار وي د چا پاچا کمال زه قریش یم حاجي صاحب شاهینه د مکې نه راغلی یم افغانستان ته قریش یم هغه بله ورځ د پرفیوم د عطر یو دکان ته هلته دوبۍ کې اعلان کړی و هغه دکان نن اور اخیستی ده جنرال صاحب وای جنرال صاحب دغه تیره دوره کې د جمهوریت په دوره کې موږ عسکرو ودرولو ښه د ما سره بل یو سم ټوکي و ما ورته ویلې وایي ته موږ د جي پوښتنه یې وکړله وایي ته په دې جي کې بلد یې مالنه زه خو نه یم بلد خو دغه لکه ډم دغه شی ده ښه اتې هغه ملګري نه یې پوښتنه وکړه وایي سمندر پیژنې هغه ورته ویلې و سمندر پیژنم مخکې سمندر اوس لښتی ده هغه عسکر ټول خنده یې شنه سولو وایي څنګه مخکې سمندر اوس لښتی ده وایي مخکې د خدر بازار په کمپاین کې کوماندان و سمندر یې نوم خو چې هغه ته راغلی پکتیا ته رود ته وایي هغلته اوس چوکیدار ده اوس خلک لښتی ورته وایي له وروره جانه مخکې دی باچا و که خدای کول نه پاچا صاحب ګوره حاجي شاهین پاچا صاحب چې د جنرال صاحب سپورټ ته د موږ سپورټ تر اخره به پاچا صاحب بختور پاچا سپورټ کړي کا ورځ ولا کلی دی اجازه پیدا 1 کیلو کچې دی شیب شاهین کیده خراب شوی ده کانه پر کې راغلی پاچا نه چې نه پاچا صاحب پیر صاحب تعویض په وکړه په بل مخې په دې سعودي عرب کې طرف یاره ما ویل چې د سعودي عرب ته لاړ شم کنه دا به چې د کوم خاورو کې د چپټ کړی نه ما یاره چې ورشم کنه چې اول رسیدل راون سم بل مخې چپه کم دا شیب شاهین زور ته کمای نه سلک سستی راوړه خیر ده یقینو که چې دا پاچا یې مرد کې راونه خلک خوراکونه کوي او بیا جنرال صاحب د پارون دغه مې خوړلي دي مستې طاقت دی وسم پاچا صاحب زه مرز درته ښیم ستړی مه شي کې وتښنه دا بواسیر لري بس خبره یې ختمه الله خو دې غیر کړه که جنرال صاحب خبرې سره کېنه ټوکه په مګه مکایي ګوره ولګي د ابراهیم صدیقي رانیولی خو پرېږدی یو ټوکه زغمه د مونږ ولسوال راغلی ده پر بواسیرو نه وروسته ولسوال صاحب محترمه ستړی مه شې سلامونه خدای دې وکړي جوړ به یاست وعلیکم السلام محترم بخیر څنګه یاست کموال صاحب جوړ یاست بخیر یاست صاحب ستړی مه شې بیخي نادره کوې ولا ته خو خیرخوا صاحب ته مجلس کوه اچوه یاره ولسوال صاحب ګوره دغه سیاسي مجلس نه دی همداسې موږ ټول ملګري د شاهین په مقابل کې د ټول ملګري یو شروع په وکړه بسم الله الرحمن الرحیم نه شکره طالبان خدای وغلی دي موږ به څه غیبت وکړو څه به سیاست سره وکړو څه به دوی خپله باندې خدای وغلی طالبان اوس په شاهین سره څه ووایم
کواره خو د تا ډېره زوبله ده موږ خدای ویلي وروره دلته په کواره باندې دلته په عمل او په عقیده باندې ده یو خو رحیم صدیقي ستا خبره وکړه او موږ یې درسره ومنو نو تاسو خو ټول مخالفین یاست زه خو لکه ملایکه زده ښکارېږم هم تاسو ما نه منئ ځکه تاسو بلا تشبیه ورسره وایه غرق سې بلا تشبیه ورسره وایه مالې بلا تشبیه ورسره وایه نه د بلا تشبیه پرته ګورې زه دما ښایست په دې باندې تر تا دې خدای وایي شاهین ته بهتره ده ولسواله ته کامره خلاصه کوه پاچا کموال صاحب نن به ټول کامرې خلاصه ورکړه ولسواله صبر وکړه نن ټول کامرې خلاصه وه شاهین یې خلاصوي راز محمد شهزاد یې خلاصوي جنرال صاحب خلاصوه ته خدای که به دا زه صحیح شوه خلاص یې کړه کامره چې ته خلاصوي شاهینه کامره خلاصه کړه په قرآن شاهینه باندې کامره چې خلاصه چې ولسوال ووینئ 3 ورځې به مخوا ګرځي شاهینه چې کامره کامره خلاصه خلاصه کړه کړه بیا به دغه خلک دا خو جنرال صاحب غیر مستقیم توهین تا ته جنرال صاحب مال دا خو غیر مستقیم توهین تا ته ونه کو ته کامره خلاصه کړه زه یو سکرین شاټ هم ځینې واخلم بیا دا نه یې سره څخه ورکې وروره خلاصه کړه د توکل په خدای راځه د غیرت خبره ده خلاصه کړه شاهینه د غیرت ولا. دی یعنی باور وکړه چې سخت جنرال ننګې صاحب درکړه وسلاړو جنرال صاحب وسلاړو ملخ ډېر په تیز نه غږېږي جنرال صاحب ګوره شاهینه جنرال صاحب ما دا مخکې کامره تاسو دې په دې باندې خلاصه کړه چې بیا راڅخه ورک نه سي والله بالله موږ راتلونکي یو او دا د ما مکه ما میوټ کوه شاهین ما میوټ کوه دغه خوب دی اوبو ته ووایه ښه روانې اوبو ته یې ووایه هغه ما خړو ته ښه روغ پاک اوبو ته نه وایه ښه خو ته ما ته مټ کوي ته کنه یو کیمرا ورته خلاص کړه نه تیر ډارېږي کیمرا خلاص کول ډارېږي خلاص کیمرا خلاص کړه کسان دغه ګروپ بیخي وي ولګاو ګروپ ولګاو مشکل چې دی ته په لکړی کې چې ګروپ نشته په سعودي کې شیربوس کې پروت یا په سکو کې پروت یا ګروپ نشته خو برق تلالی یو ته چا ویلي زه په سعودي افر الله په سعودي کې برق تلالی دته وسه برق تلالی ده کې نه په واړې ده عمره په واړې ده شاهین شاهین څور ده دم په واړې دم په سبا لالی لکه سعودي کې پاک دي کې دروغ خلاص کیمرا خلاص کړه شاهین پرې نن دا غیرت وکړه موږ دا ولسوال صاحب ته ټول ملګرو لایف ریکارډ کړي ولسوال صاحب تم کیمرا ریکارډ کړي ولسوال صاحب تم کیمرا ریکارډ کړي ولسوال صاحب تم کیمرا نه اسکه دا چې دا د څوک نیول دا چې پیدا دی کې ګونتنامه ته درسای دا جاری کمال صاحب ګوره موږ تاسو چې مبارزه کوول تر اخر سپار هړ کې ولاړ په خلاصه کیمرا مبارزه کوو کنه دا وچی مبارزه خو لا کړي ته ویل کده یې سکی دا خبر نه غږی خبر نه شاهین جنرال صاحب څه یار هغه زوړ هندو ته ګوره پیر ته هغه ماته وای کیمرا خلاصه کا څه شي هغه زوړ هندو لاندې ناشته پیر هغه زمون پیر دی ګوره هغه سید کوم پیر جان دی پیر جان تر واخه زه دغه ټول تا مخالفین نن دي تاب سره خزه ما مخالف نه وسړی ما مخالف به خشته دی نه هیڅ هغه د شاهین مخالفین د شاهین مخالفین ټول سره خزه ولسوال صاحب ملګری دی یو زیات 200 راته ښه سلامونه ولري په خدای سم لمبا ده لمبا دغه لمبا ده وسکټوال پر جان کیمرا ستړی مشه ټول ستړي مشه ولسوال صاحب هغه بېادبي دې ډېره معافي یوه ټوقه به وکړم خو شاهین صاحب دې زړه ته نه نیسي وایي غیرت خر کړی و چې ټرک والی کیمرا خلاصه کړه ولا چې زه د خوب په جامو کې یم خو ده تاسو چې وایي کیمرا درته خلاصوم یاره کیمرا خلاص لرې کنه ولا که خندانې کواره دې ولا که په خدای لکه غلي بابان دغه شی بنده که قسم د دا خو لکه د ګلداغ په نظر مسې یقین وکړه یوه روښنایي د په مخ کې د یو نور الله پاک پیدا کړی دا درې رنګه بیان په خدای قسم پیر صاحب محترم زه یوه خبر کوم وچ لکه د ډینګو ملا داسې ښکارېږي په خدای کټ پټ او تر دې روحاني څېرم قربان په خدای خیرخوا صاحب د ډینګو ملا دومره مشهور و په خدای په هغه کې په څه ورته وایي پاچا دا ګوره دا د درې رنګه بیرغ اتلان دي دا به درې رنګه بیرغ څه درته وایم ته لږ صبر وکړه غلی درې رنګه بلا در ګرځئ نو تاسې په اهمیت پوهېږئ پیر صاحب محترمه دلته کیا تر
پیر صاحب محترمه د ډینګو د ملا که پوښتنه وکړې د ډینګو ملا په میرامشاه کې په غلام خان کې به د ده ټکسیانې ولاړې وې تر ظلمته به خلک راتلو او ماشاءالله ډېر بیدار سړی و نو په لیدو دې موږ هم خوشحاله سو ما خو اول ځل ولیدلی بالکل 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 ولا بالکل ډینګو ملا دې لیدلی و ولا لیدلی مې و یک بند پیر صاحب پیر صاحب تا مایک بند ده دا بل کې لوه دا به د شاهین بندینو شاهین د مجرات نه زه نه بندوم ما مایک ولی بنده وې نه زه نه بندوم وا سره زه د لیونو مایک نه بندوم غلی سه دا ور شاهین نو دا لیونی مونږ یو کتو درکړی د ورور ته ما نه تا که مغله سه کنه پیر صاحب سیداجی سیداجی هغه راغی لاندې په خدای یخچال راغی یخچال څوک په هغه ښایي اکبین ښایي اکبین راغی یخچال پاچا صاحب ټول زه ته د پاچا صاحب کېنا دا تر اوسه پورې خو چې مبین صاحب سره تاسو لګیا وئ چې هغه دغه غریب هم بیخي څه نومېږي نوم یې رانه رحیم صدیقي غریب خو متود ته بیخي تړلی و ما هغه هم نه دی کړی پیر صاحب هلته لایف پروت دی ما د هغه په باره کې یو خلاف نه تا خو څه ونه ویلی خو مبین فدا او پیر صاحب محترمه ګوره اول به جنرال صاحب مبین وایي جنرال صاحب مبین به ورته وایي پاچا کموال صاحب زه یوه نادره ته وکړم د موږ دوستان دي د عزت خیلو دي بیا یې هغه ویلي وایي د موږ مورکه غریب بلډ پرشر یې مو شوګر یې مو نو وایي د ډینګو ملا چا راته وایي چې هغه ته یې بوزه سوی وایي ورله ماتې وایي هغه مالګه راواخېستله په خوله کې خبره وره زه دوستم ته جنرال نه ویم مارشال ورته نه ویم دوستم ورته ویم مبین ته به هم همدغه شی ویم ولې چې دواړه بې سواده دي دې ته به څنګه خیرخوا صاحب دا جنرال ته تعریف که جنرال چاته ویل کیږي جنرال هغه چاته ویل کیږي چې اقلا د ملک په جنگونو کې یو داسې کارنامه کړې وي چې هغه کارنامه د ستایلو وړ شي هغې ته او تعلیم عربي ښوونځی ویلی وي او په خپل لیاقت او په هغه کارنامو باندې دې ته میډال ورکړل شي او بیا جنرال ورته وویل شي دا پرېږده ما د چشمو غم مه کوه که ښکته له تمامي ارضیت څخه باید دفاع وکړي که نه د افغانستان آفرینو نو دغه جنرال صاحب خو د نر غوندې دفاع وکړل دا نور چې پتلونان وکښل پرتګونه یې وکښل په دې حیرتان په بندر باندې وتښتېدل نو بیا کوم یې واتل نو که بیا داسې شي اول وخت استاد ملا عمر چبلقي اوسم پاتې دی واغه د حماسي ښکلوي بیا هغه خبرې مه کوئ ګوره د پیغور مونږ تاسو دلته ورولي د لوی ملا صاحب ګوره د لوی ملا صاحب چې ته ورسېدل پیغه باندې خبرې کول دا تاسو سره بد ښکارېږي ډېر بد ښکارېږي ګوره نو تا دا خبره وکړه نو دومره حیثیت دې مولا کوي کموال صاحب ته موږ سره پرېږده درځه نه زمونږ حیثیت او دغه خبره ګوره دلته بېله خبره ده مونږ دلته تاسو سره دې ته نه راغلي چې تاسو سره بحث وکړو زه صرف دغه لپاره راغلم چې 2 دقیقې د ښې خبرې نه بالکل صحیح ده ته یو انسان یې چې ته جنرال دوستم د پښتنو قاتل راخلې تر جنرال صاحب نه هغه بهتره ګڼې اول ما نه دي ویلي چې هغې ته شاین یې ودقه پیر صاحب ډاکټر نجیب منې که نه منې ډاکټر نجیب خدو درته خبره وکړم منې که نه منې جواب راکړه منې که نه زه ډاکټر نجیب منم چې یو افغانو د دولت او زه اوس نور دلته ځان نور خلک نه خفه کوم زه خلکو ته معلوم یم چې زه د مجاهدینو د وخت مجاهد یم پوه شوې زه د هغې کې در سره دا خبرې نه کوم ولې دلته ډاکټر نجیب منې که نه منې ډاکټر نجیب منم چې د افغانستان د ګوره سوال کوم په حیث یو افغان وفدا په حیث د افغان درته وایم ډاکټر نجیب د افغانستان یو رئیس جمهور پاتې شوی دی صحیح دی زه په هغه حیث منم بیا یې په دې منم چې افغان دی زما افغان دی زه که اوس مړ دی که هغه ښه دی که بد دی زه ورته ولې جنګېدي ورسره چې منې ولې جنګېدي ورسره اوس یې زه مړی منم چې ژوندی دغه ورسره جنګېدم
ولې جنګېدي دا د بیرغ نه دې ولې تکیه جوړه کړې ولې صبر سوال چای نه ولې دا تکیه نه ده، دا مې دلته خپل سر ته ځوړند کړی، تکیه مې لاندې ده، دا مې خپل سر ته ځوړند کړی دی. اوس د خوب دا د چې سر کېدم دغسې را باندې ځوړند دي. ښه غوږ ونیسه. کمال چټل یې نه کړې. ولې ورسره جنګېدې؟ هغه وخت بیلو یا خدای بیل څرنګه وو هغه وخت کې لمر ما استاد خبره وره ولې جنګېدې وجه خو به وه ما تا ته د ډاکټر نجیب یا د مثال دوستم ما درته ویل چې ژوندی یم زه به پیر صاحب محترمه خبرې بس ګوره پیر صاحب کومه پوښتنه زه درنه کوم دغه جواب راکړه له ډاکټر نجیب سره ولې جنګېدې؟ ګوره زه د ډاکټر نجیب سره چې جنګېدم هغه زما بیل وخت و. څنګه بیل وخت یعنی بیغه وخت کې انسانان نو بیغه وخت کې انسانان نو زه درته وسپیم. ګوره هغه دغه وخت کې ډاکټر نجیب د تاسې کوم خطاب کاوه؟ د شاینه هغه ګوره زه مړي ته غلطه خبره نه کوم، ما ملا عمر ته غلطه خبره مړي ته غلطه خبر مه کوه په چشمې دې خدای ژوندی لره. دا ته مثل ډاکټر نجیب سره په څه شي جنګېدې؟ هغه زما بیل وخت و که نه، هغه درته استاد ته په هغې بحث راشه، بیل وخت و هغې بحث باندې که راځې بیا د ته داسې وکړه دغه بحث را سره راځي چې ډاکټر نجیب چې په دې بحث باندې راځم ته د طالب مالب نوم به نه اخلې او نه به وروره ته وایې چې د طالب یم. ته به بیا نه وایې چې مبین، ته به بیا د مبین نوم هم نه اخلې. ډاکټر نجیب ته وایې چې زه ورسره جنرال صاحب کې وایه که بیا دې کته کومه وایم زه ولا که په ژوند کې مبین ته جنرال ووایم مای کوه هغه د غواګانو جنرال دی، هغه د صرف د غواګانو د فعال اجشاین یو د قضای ځان خلاصوي. پیره مایک د خلاص کړه زما پوښتنه کومه درنه کړې هغه جواب راکړه. مایک ته کوه یار حقبین خو کسان د الله بند کما پرید یار یو سړی په یو خبره ما نه کته کړه خپل کته سره حقبین کته ګوتانه د کته کړه مایک ته کوه حقبین ما کوه یار ونه لري ما ځکه مداخله نه دلیل نه غلی سته اوس هغه یو نر افغان ول تاسو دغه پر وړاندې باندې ورک سلال غیرت او غیرتی افغان سره په هغه کې اروپا کې اتره کما چولې دي غلی مغه غیرتی افغان په اروپا کې نه غیرت سره معلوم ولستوره تاسو کې کوسګوري خلکو کم دا خلک دي چې دای خپل وایي چې ډاکټر نجیب سره زه په دې باندې ما جګړه کوله چې هغه زه پیغه وخت کې مجاهد ومه د خپل جهاد ته جهاد وایي او هغه سپیشلی مبارزه شل کاله د طالب له دغه امریکایانو او د غلامانو سره وکړله هغه ته بیا د غلامي وایي او همدغه مجاهدین صاحبانو صحیح د جهاد باندې هیڅوک شک نه کوي زه د جهاد ملاتړ کوم زه د جهاد په تاریخ کې موږ ملاتړ کوو د افغانانو سره لور کړی د ولی په د قدرت ته ورسل د همدغه مجاهدینو الله صاحب کابل کې هغه کارنامې وسوي هغه کفار به یمونه کې لکه دسی وکړي او دا وطن یې در بدر کو دا هغه خلک دي دا وسه شاته شمه چولې دي او زمن او لورانی او دوی خپل ورور په یورپ کې مزه کوي او وطن یې کوم حالات ته بوت هم دغه خلکو بوت لکه د اواز دلته راغلی وو د ځان جهاد ته به جهاد وایي ول د تا جهاد ته به فساد وایي د ځان جهاد ته به د اتلولي ورکوي د تا جهاد ته به د پنجابي لقب ورکوي و دا سړی نن ګیرو حاجي شاهین ما ورته د ما ته خل دغه جواب راکړه اصلا کې یوه خبره دا ده فدا جانه د چیش لپاره دي فدا جانه ګوره یوه خبره فدا جانه زه یو سوال درنه کوم ډاکټر نجیب ته توهین دی کوي کنزادی ورته کوي همدغه جمهوریتیان دي صحیح ده اشرف غنی ته کنزادی کوي همدغه جمهوریتیان دي طالب ته کنزادی کوي همدغه جمهوریتیان دي مجاهد ته کنزادی کوي همدغه جمهوریتیان دي 15 طالبان تاسې ماته را پیدا کیا سدی ډاکټر نجیب په بد نوم یاد کړی وي یا 15 طالبان ماته داسې را پیدا کوي چې اشرف غنی ته توهین کړی ماته 15 طالبان داسې را پیدا کوي چې یا د تیر نظام کوم کس ته توهین کوي یا د کوم تیر نظام کوم سړي ته سپکاوی کوي کنزادی ورته کوي خبرې دی ورته کوي سپکاوی دی ورته کوي بې عزتي دی ورته کوي د افغانستان د خرڅولو په سر باندې دی په سرنوشت باندې لوبې کوي دلته په بل لایف کې سکینی یوازې دا کاری وي چې کوم چې د تیرو مجاهدینو زمن اولادونه ناست وي په هغه کې دی کینی په هغه کې دی وروره جانه بیا ډاکټر نجیب ته توهین هم کوي کنزام کوي بد خبرې هم کوي بد الفاظ هم کاري بد هغه هم کوي هم دغه مبارزینو غټ مبارزین دي هم دغه غټ مبارزین راجک سولو اشرف غنی ته کنزا وکړي کوي نه کړي کرزي ته وکړي کوي نه کړلې سمي سادات ته وکړلې چې خوشحال سادات ګوره موږ له نن پورې کنزا نه دی ورته کړي موږ صحیح د مبارزه ورته کړي خو کنزا دي خور مور توهین بد خبرې مونږ نه دی ورته کړي
په ټول عمر باندې د دوی نه ته یاد وساته په دغه کې شر در سره ګدم حاجي پیدا بیرغ به یې لګولی راویښې زوه په 2 دقیقې وغږېږه په 3 دقیقه د کنځا ونه کړلې او توهین یې ونه کړ همدغه ټولو افغانانو ته بیا به ماته مخ ته لاړې راتوکي په ټول عمر باندې د دوی نه د روغه تمه نسي کولی مهرباني پیدا عبدالله مدني صاحب تم ستړی اکبر ناپور کوم نه خبر چل دا پیر صاحب که چیرته دماغ غاوري پیر صاحب ما ته یو ورځ 2 په 2 مجلس کوو زه څوک هم نه راخېزوم لاجي شاهین نه به هم بخښنه وغواړم له مدني صاحب نه لا ټول نه هغه اکمل د سره راپورته کوي حق بین نو زه تاسو سره غواړم ډېر بحث وکړم ته خو ما په سپېڅو کې دا لیدلی خو دا سړی مې نه و لیدلی خو له دغه نه ما ډېره ښه پوښتنه وکړه چې شاهین خو متاسفانه تاسو هغه مداخله سره زیات سوه د سړي ځان خلاصاو ما به دی به نن ټول سړی موږ مداخله نه ده کړې واجب ده نه زه موږ مداخله اصلا کړې نه ده نه د اتی کوشش شي کوه چې شاهین حاجي صاحب د جنرال صاحب موضوع راواخلس یا مبین ورته وایه جنرال صاحب مبین ورته وایه په دغه موضوع یې غوښتل ځان خلاص کړه واده ځان یې ګوره درنه خلاص هم کو اخر ولاړم ولې د سره دا سوال جواب نه و چې ته له ډاکټر نجیب سره په څه شي جنګېدلې وجه دې تا څه شي وه ته ما ته علت ووایه چې ته خپل جهاد ته جهاد وایې د ما جهاد ته فساد وایې تا له ډاکټر نجیب سره چې جنګ کوو هغه خو اوس په دې خبره به ډېر خلک خفه سي پرېږده او زه نه غواړم په دې باندې بحث وکړم که هر رقم و خو دومره به ظالم نه و لکه په دې نظام کې څومره تېر سوي دي نو ما دنه دا سوال کاوه ستا د جګړې علت شي و او ته هغه جګړې ته جهاد وایې اوس جګړې ته ولې فساد وایې دا ما دنه سوال کاوه زه که هر وخت د سره مخامخ شم ما د یو بیا انشاءالله بحث کې به خامخا ګډون سره وکړو درته وایي پیدا زاهد صاحب ته م راوښیه پیدا خو موږ ته معلوم ده پیدا خو وروره جانه جنرال صاحب نه څومره باندې رسېږي ما ورته کوئ راځئ چنچا چنچا مه کېږه غلی سه شاهینه تا ته زه کوم جواب درکم تا ته کوم جواب پالتو سی وغږېږه ولا خپله هغه وکړو سره حاجي شاهینه اورم چې جوړې په خیر یې ګراري د څه حال دې راغېستی یو ګروپ کې و مذهبه ته پرېږده سړی اتې دغه د ګروپ خبرې دلته مه کوه ته ودرې دغه سړی ډېر کمنټونه ټول عمر حاجي شاهینه لکه نوي ګروپونه دې هم جوړ کړي نعیم آریانه پیدا دې له ظلمت اړه او زه دې له رود له کسې خواته اړولم څه کیسه ده وروره بیا لکه چې هغه در جګه سوې ده دغه جرمني حکومت په دې څه کتبه او موږ په کې جوړ کړی حاجي شاهینه دغه په جرمني کې څنګه 28 نفر په موټر باندې والی دي هغه دو پیسې دو ورکړي دي نفر او نفسي دی مقصد ځان پوه کړه چې تویش کوي شم به تا مړوي شم نو دا خو خپل په دې باندې پوښه ما کوه ظالم پټ درنه ګل نه د یو پټ درنه نعیم جان ګول وکړه خو چې نعیم جان خبر دې چې لمګه تریغو نمبر ته څوم ستاته کپن نه دراغوسه بیغم اوسه بایو کې بیا ژورنالیست هم لیکلي دي اوس ژورنال یار خو هغه جی پیدا تاسو چې ما ته وایي چې واق بل ولې نه ډنګرېږي نو زه چې داسې خلک وینم چې ژورنالیست راجګېږي اوس خلکو د اختارونه ورکوي نو زه به خاورې ډنګر شم خو د دې خو مشکل تاسو د وطن ډیر غم د ځکه نه په وطن نه ما یو پښتنه درنه کوم ودرېږه یو پښتنه نن پرېږده دا خبرې نور ایسته کېږده د تا نه یو پښتنه کومه ته خدای ته پر رب دی که ته یو طرف نه یې او که ته په یو چا پورې ځان تړلی نه بولي که یو سم پورې په یو جبهه پورې ځان تړلی نه بولي ځان ته ژورنالیست لقب دې ورکړی تو خدای ژورنالیست به دغه رقم لیکل وکړي شرم نه درته پکار کوم لیکل مې کړي دي چې هغه کې طرف ته ما دا ګیزه راسې ګوره ده ته دې ویلې ویله زرمته دې اړوم صحیح ده ما ته دې لیکل وکړلو وایي چې شاهینه تم روغ نه یې برابر نه یې پوه شوې او تا ویل چې یو طالب راته وښیه نه خو ګوره شاهین صاحب خو تا ویل چې یو طالب راته وښیه چې مشران یو طالب نه دا زه په دغه کې درته ناست یم 3 کاله مې په دغه ټیک ټاک کې 4 کاله کېږي مبارزه کوم یوه خبره دې ما ته څوک ثابته کړي چې ما ډاکټر نجیب ته کنځا کړي اشرف غني ته کنځا کړي صبر وکړه کنه صبر وکړه پیدای باندې ثابته کوي جنرال موبین یو آزاد دا ټول ورځ و دا پروګرام خبري کوي ته چې پیدا باندې ثابته نعیمه غوګونیسا هغه هم دغه منافقین راغلو تا به نه پکې راولم لکه دا ځان سي ګوري تا به نه پکې راولم لکه ګوره هلته چې نه دی راولم هلته منافق وکه ملتا نه پکې راولم لکه دا ځان ته سي ګوري داسې خلک راغلو
هلته احساساتو کې یو څو خبرې وکړلې او هغه نه د مور کنځا کړي نه ناموسي کنځا کړي د لکه څه رقم سي د تا جناب الکوزي صاحب ورته وکړلې لکه د تا دغه کاري احساس ورته وکړلې لکه تا دغه حسب ځواک سي ورته دا یو به تعلیم ده لکه داسې سل نور مثالونه زه درښیم چې همدغو خلکو ورته وویل چې په ار کې د هیرا منډۍ جوړه کړې وه دا خبره طالب نه در پسې کړې طالب در سره جنګېدو په نره در سره جنګېدو په نره یې پسې واخیستلې څه په چپړکو کې څه په کالو کې څه په پتلانه کې څه په کولڅي خو د مور و خور کنځای تا ته نه ده کړې خو دغه تاسې خلک وایي چې د وخت سره اعلی کومندان هم دی ده ولسمشر هم دی و په تومپانچې باندې هم د ده عکسونه مو ویستل دومره جرأت هم نه و چې په کابل کې له چا چې ګټلی وای دومره جرأت نه و در کې سوري مو ساتنه ترې کړې وای دومره جرأت نه و در کې سوري مو ځان پې د خبر د قرباني کړی وای پسې راغلی یې پسې شه دا ګوره زه یو خبره کور درته د وکړم. ښځې او د لور د هر څه توهین هم ورته کړی ده ودرېږه، رولا زه یو غني قسم په خدای که ما پېژندلی د تاسې مبارزینو ما ته راوپېژندلی وای دا صحیح ده. یې هغوی ده همدا د تاسې د مبارزینو څخه ما واورېدل صحیح وای ده. په ار کې هیرا منډۍ ده دا کوم طالب نه دی ویلي چې په ار کې کوم هیرا منډۍ ده ځکه چې طالب هیرا منډۍ په ټول د عمر چا د ویل؟ افغانستان په یو کونج کې هم نه پرېږدي په دې چې هغه د افغانستان ټوله خاوره د افغانانو چا عزت دا ده خبره؟ د تا عزت ټول یو ده ایران صاحب محترمه مجید قرار په خپل ټویټر همدې باندې خلکو دا وویل لیکلی چې وو په وای په ارګ کې هیرا منډۍ وای جوړه په کړې ارګ ده کې پایشخانه جوړه کړې ده هیرا منډۍ بل لکه مې ویلم نه دي ګوره زه یوه خبر ته کوم نعیم صاحب محترمه د ما دښمني که د طالبو د هغه په حساب سي د تا له سر سره د ما دښمني ده تا د ما له سر سره دښمني ده زه په ناموس قسم ده که په ټول عمر درسم وسم د دغو خلکو ناموسونه په افغانستان کې پاته دي او داسې طالب ساتنه ورنه کوي لکه له خپل ناموس نه ساتنه کوي داسې ساتنه ورنه کوي لکه د یو مسلمان چې د بل مسلمان له ناموس څخه ساتنه کوي ځکه ما چې د چا لار نیولې ده چا پیروي مې چې کړې ده هغه د موږ خوږ نبي ده او هغه لاره د جهاد ده او هغه په هغه کې به هېڅکله زه خیانت ونه کړم پاته سوه د تاسې حساب چې څومره کنځاوې م لوسه کېږي کار مو دغه ده بل ستنه مهرباني وس دا نورو ملګرو ته نوبت ورکړئ اوس بیا چې زاهد صاحب هم موږ ته چې ټول له ما څخه خفه یي دا زه یو خبره ته وکړم یو د افرادو خبرې وي هغه زه د افرادو په اړه نه غږېږم چې هر چا دا خبرې کړي هغه د خپل شخصیت نمایندګي د مهرباني دي وکړي هر د اسناد خپاره کړي که اسناد نه خپروي هسې خو تاسو نه هم ټوله وایي خبرې کوي نو دا خو د منلو نه دي اوس همدا اوس د شاهین صاحب نه وایي چې شاهین صاحب پنجابی دی خو زه ښه پېژنم چې دی کوم ځای دی زما د سیمې دی نه اوس یوه پښتنه دلته دا د ودرې ګوره بله ورځ ته ژورنالیست هم ځان ته ګوره پوهه او استاز هم وایې جنرال موبین تا ته 2 خبرې وکړلې 2 خبرې که ته رښتیا هوښیار سړی وای با استعداده سړی وای پوهه دې لرلی استعداد دې لرلی ګوره نعیم جانه په دې خبرو مه خفه کېږه تا ډایرکټ شیخ صاحب ته ټوپ کړه ګوره مګر تر اوسه پورې اشرف غني ته باره خبره کې ګوره غوږ ونیسه صبر صاحب زه د یو خبره وکړم خیر ډېر ثانیې ډایلوګ مه کوه نعیم حاجي شاهین پرېږده چې خبرې خلاص کړي و ژورنالیست صاحب 2 کسان ډېر ژورنالیست صاحب د ماته خادي 10 ثانیې ژورنالیست وخت شي راکړه چې زه وغږېږم 10 ثانیې ته خو ډایلوګ کوې حاجي شاهین مبین پرېږده صاحب ته خبرې زه خلاص کړي بیا ورغلم ته محترم خبرې وکړه مبین صاحب ته زه ورغلم او ته مې ویلې چې دا موضوع چې دا ګوره شاهین صاحب زه تا ته ښه معلوم یم نه د حکبین ما پېژنې نه دا نو خو ته مې پېژنې هر څه نه خبر یې بالکل په دومره ادب زه ورغلی یم په دومره ادب سره چې حد نه پورته یعنی دی راغو په ودرې موضوع باندې ما ته وایي چې پک یو بیا په پک یو ما ورته وایي چې ګوره دا فرق کوي بیا همغه موضوع یو کس د فرق افغان څنګه کوي؟ ریپورټر په نوم دی هغه یې ورګه ته وایم هغه ویډیو یې هغه کړې وه په هغه کړې وه ریپوسټ کړې وه پیدا هم ریپوسټ کړې وه په دې خاطر چې پرېږده چې دی وشرمېږي په هغه کې پورته شي ما ورته وویلې چې زه تا ته توهین نه کوم زه درته جنرال صاحب وایم که ته یې که نه یې دغه پېښ خبره د خپل کار ده خو ما زه تا ته توهین نه کوم مګر ده په توهین امیز اول نه پر ما باندې توهین شروع کړو نو ما مجبور چې داسې اوس د پرونه بله ورځې خبره چې نه نه زه اوس له تا نه یوه پوښتنه کوم ودرې شخصا زه اوس د تا سره غږېږم یو دقیقه ګوره د ژورنالیزم اصول دا نه دي چې ته د یو چا سره خبرې کوې ته ورځې چې په تا مې زور نه رسیږي اپلار به دې درته مړ کړمه صحیح ده دا داسې معنا ورکوي ښه اوس د جنرال موبین د خبرې د جواب ته نه وې جواب دې نه سوی ورسره ویلی خبر دې نه سوی ورسره کولی ده ته هغه د ده په مطابق جواب نه سوی ورکولی ته شیخ صاحب ته ولې د ټوپ کول تا نورو مشرانو ته ولې ټوپ کول هغه چې اشرف غني ته کټاسره وایي په خوست کې دی هغه په نه کوم ځای کې په هغه ځای کې خو اشرف غني نه درته یاد کړی ګوره په امان الله دلته چې تا سره کله خبرې ګوره نه داسې نه ده که نه نعیمه
ګوره چې کله د تا سره د خبرې شروع کړي نه اشرف غني درته یاد کړی نه نجیب درته یاد کړی نه بل درته یاد کړی نه بل درته یاد کړی نه سمیع سادات درته یاد کړی نه خوشحال سادات یاد کړی یوازې له تا سره بحث کوو د تا په خبرو کې چې تا ورته ویلې چې هغه د پاک یو ډېره ښایسته معنا ورکړي او ډېرې څو معنی ورکړي یو دقیقه ګوره هغه لایف ریکارډ ده داسې نه ده هغه چې کې ده درته ویلې چې د هغه ښه معنا ورکړي یا ښه معنا یې د تا پاک یو دا خو غلطه خبره نه ده خو تا خپله نه ما ورته ویلې چې دا مختلفې معنا لري وایي دا مختلفې معنا چې لري نو ته وایې چې دا بخښنه ما وي نو زما تا نه خوا تا ته هم پکې جمهوریتیانو ټولو ته فاک یو نو هلته موضوع زما و دی جمهوریت ته ولې لاړو پرون چې ده ماته کومه خبره وکړه تا لایف لیدلی نه دی ما ته وي چې خلاصه که د کمره دي هغه په دې خاطر چې دې پې دا ورته ویلې چې دا همغه یو دی چې تا فاک یو کو چې پر یو کې دي جګ کو چې تو دي چې فاک یو ګوره یو جنرال چې دغسې خبرې کوي ته جنرال نه ملامتوي بیا ما خبریال ملامتوي ولا چې توهین راته ونه کړي چې درست را سره وغږېږي قرآن که یو خبره هم رانه غلطه ګوره درست ګوره یوه خبر درته کومه که نه کله چې یو انسان په خپل ذهن په خپله خولو باندې تمرکز نه لري او په خپله خولو ولکه او په خپل ذهن باندې ولکه نه لري د هغه نه خامخا خبرې همدغه رقم کېږي لکه ته یې کوې صحیح ده چې تا نه خامخا ورخطا کېږي ګوره داسې نه ده مهرباني دا کوم یو ده د دوی مجید قرار وایي خلک رضا په ما باندې خپل پلرونه سپکوي مخې ته راته ګرځوي هغو ته دوی د زړونو قرار وایي ښه کندي کوچۍ ته ښه او دلته چې بیا دوی صاحب راغلی دی زاهد صاحب راغلی دی دغه نه وایي زاهد صاحب دا نور ته نوبت ورکوي بیا زم روان یم په لارې ډېر عبدالله مدني صاحب مهرباني وکړه زاهد صاحب ته مهرباني وکړه مهرباني کیسې محترم جناب مدني صاحب نه هیله کوم مدني صاحب محترم تاسو خپلې مبارکې خبرې وکړئ جزا دو کنه زه مصروف یم ښه حاجي صاحب شاهین او حاجي صاحب فدا ټولو ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام ورحمت الله وبرکاته دا سړی چېرته لاړ د اریان خو کته شو دا چا کته که خپله کته شو که لاړ کته څه خپله لاړ ښه ګورئ حاجي صاحب فدا یو خو حاجي صاحب فدا هیله کوم د خپل موډیټران اصلاح که دا کار مه کوئ په چا د چې ګزار وکړه حاجي صاحب فدا بس تا ته معلومات نه کېږي بس ټکوي ځکه مې لاندې لیکنه وکړه چې حاجي صاحب فدا وټکوئ ما د حاجي صاحب شاهین به دې وټکوي خو خلاص وي ترې دا کومه بحث په بنسټیزو مسایلو دا خلک حاجي صاحب فدا دا ټول واړه مبارزین چې دي له هغوی ګیله نه ده په کار دا پرېږدئ خبره دلته دا ده چې ناقرار صاحب دوی دا خلک چې اوس په دې میډیا کې خبرې کوي په دې سپیسونو کې خبرې کوي ولا زه نه پوهېږم چې د ملي ارزښتونه دوی څه شي ته وایي د قرار دوی هغه خلک دي چې نفرتونه کاذب تحلیلونه ټولنې ته وړاندې کول بې بنیاده بې بنسټه تور لګول انتقاد هر څه کولی شي او اوس د حاجي صاحب فدا لایف ته راپورته شي څومره انتقادونه نیوکې چې هر څه کولی شي دا د دوی خپل حق دی ولې یوه طبقه خلک داسې دي حاجي صاحب شاهین چې هغوی باور په خدای وکړه نفرتونه زیږوي هغوی باور وکړه یو انسان دې ته مجبور کړي چې احساساتي کړي په احساساتو کې راولي خلکو ته توهین او تحقیر ترسره کړي زه د 2-3 ورځې لاندې ناست وم دا د قرار دی روي ولا زه نه پوهېږم بعضې اشخاص د دوی له ادرسه چې راځي